تیروزی نظرونه په خوبان کله ناکله تیروزی نظرونه په خوبان کله ناکله پریوزی لګړنګه عاقلان کله ناکله او اثر هډو په ژوند کې مې لیدلی چرته نه وې اثر هډو په ژوند کې مې لیدلی چرته نه وې ورځم چې په کوڅه کړم ارمان کله ناکله. سلامونه احترامات ملګرو، وقار علي شاه دریاب یم در سره. تاسو ګورئ الوت ټي وي او په مبارزه خپرونه کې نن زموږ سره میلمه دی زموږ د علاقې زموږ د سیمې یو سپینروبی مشر د اواز ملکند تا حیات سرپرست اعلی زموږ ډېر خوږ مشر جهان بادشاه اثر صاحب ځای ته راغلی یو. دا کلی د تحصیل بټخیلې یعنې د ملکند ډیویژن تحصیل بټخیلې پیرخیل کلی دی. نو نن به د پیرخیل کلي په اړه باندې هم د جهان بادشاه اثر صاحب سره خبرې کوو او د دوی په ژوند د دوی په شعر باندې به هم خبرې کوو. ما سره زما ګس اړخته عزیز الحق ملنګ دی چې زموږ د ټولنې یو ډېر ښه لیکوال دی او ورسره عبدالکبیر عطا صاحب هم تاسو به پیژنئ چې زما سره په مختلفو خپرونو کې دوی ناستې کړې دي. راځو به اثر صاحب طرف ته د ټول نه لومبی اثر صاحب تاسو ته په خپرونه کې هرکلی کوو. خدای مو راوله هرکلی درته کوو. مننه ډېره مننه. اثر صاحب که دا راته ووایه چې د پیرخیلو په اړه راته ووایه چې دې ته پیرخیل ولې وایي؟ دې ته پیرخیل ځکه وایي چې دا د ایثار بابا نصیدي او پیران دي ټول ښه جي او دا په تپای سلطان خاخیل کې دي صحیح او سیدان دي. د دې یعنې جنوب طرف ته هغه پښتانه دي میخبند ورته وایي او شمال طرف ته توتکان او مټکڼۍ دي بلکل او دې اړخ ته قبلي اړخ ته د هزارنو لوی غر دی چې د هغې نه ورړولې عثمان خیل د سینیزي ورته وایي او د دې نه یعنې مغرب شمال یعنې مغرب او قطب او مغرب په منځ کې تنګی کلي ورته وایي هغه دی. صحیح ده. د دې نه مخامخ په دې علاقه کې په دې پیرخیلو کې پاس بایکا نوم یو ځای دی چې هغه مشهور دی د دې کلي او دا تقریبا په دې کلي کې تقریبا 18 جوماتونه دي. دا ټول سیدان دي جي او ډېر مخکې وړوکی غوندې کلي اوس دا تقریبا یعنې 18 دغه ورته ووایه کالونه ورته وایي چې دا جوړې شوي دي او هر سړی په خپل دغه کې پر سکون ژوند تېروي. ډېر ښه. دا کلی به تقریبا څومره زوړ تاریخ لري؟ دا چې ډېر پخوانی تاریخ دی تقریبا د 600 کالو تاریخ لري. صحیح ټیک ده. په دې کې ما خیال ریسرچ یا دا څیزونه خو به نه شي خو دا کم مشران ژوندي دي دوی ته معلومات دي دوی ته دې معلومات دا نوی کل به تقریبا د دې نه خبره وي دا نه خبره دي. نو په کار ده چې په دې باندې لږ ډېر کار وشي ځکه چې ضروري ده چې دوی د خپل وپېژني چې دا څنګه چل دا څنګه او دویمه دا ده چې دا علاقه چې کوم ده که نه دا دې خوا ته سلطان بابا ورته وایي او یو واټي بابا دا دوه کسرونه وو. سلطان بابا چې کوم دی نو هغه د سلطان اخیلو نیکه دی او واټي بابا د عثمان خیلو نیکه دی او دا یې په زموږ نیکه صاحب میا شیخ ابراهیم شاه ورکړی دی. صحیح ټیک ده. اثر صاحب دا خو یو ډېر ښه تاریخ او پخوانی تاریخ دی په کار دی چې دا محفوظ هم شي او ډېرو خلکو ته دې اړه باندې پته به هم نه وي په کار دی چې دې مشرانو نه موږ زده کړې وکړو د دوی سره کښېنو. اثر صاحب دا راته ووایه چې د شعر لیکلو آغاز هم کله وکړو څنګه مو وکړو؟ د شعر لیکلو آغاز خو د پخوا نه ما کړی دی خو زه خاموش وم ښه جي او هر کله چې یو سړي ته څه درد څه ورسي نو هغه دې طرفونو ته مایل شي او په فکرونو کې اخته شي او کله ناکله جنون په سړي دونه اثر وکړي چې هغه د خپل دغه نه برابر شي که نه. نو دا تقریبا موږ خو پخوا نه راسې وو خو زه یعنې اول دا شروع چې موږ کړې نو سن 1988 نه م کړې وه. 1988 نه م کړې وه. دا څیزونه پټ وو خو بیا راښکارې ته شو. اوله مشاعره موږ د سردراز خان په وزر کې دا کبیر را سره وو او موږ هلته کې کړې وه. پریحان شهدا زموږ سره او حکیم دغه قادري صاحب را سره عبدالحکیم قادري صاحب او نصیر بارام زخمی دا ګڼ کسان زموږ سره و شاهزولا اسیر ناموس خان ناموس اقبال سجید او دا موږ ټول هلته کې وو. تقریبا 1988 چې کوم دی دا 22 کلونه کېږي تقریبا دا کېږي. دې نه مخکې هم دا شاعري زموږ وپټه
ښه جي ښه خو بیا راښکارې ته شو هر سړي به زه شاعر یم چې موږ ورته هم میدان ته راووتو ټیک 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 پخوا دلته ټولنې وې لکه د اواز ملکند نه وړاندې که نه دغه تاسو هېڅ ټولنې نه وې په دې بړخېلې کې څه ټولنې وې چې هغې له به کله ناکله مونږ لاړو که نه بیا به نن ټولنه وایي سبا له بیا ورانه شوه دغه مسایل او دویمه دا ده چې دا ټولنه زمونږ دا چې اوس موجوده ټولنه ده نو په دې کې د عبدالکبیر عطا صاحب ناموس صاحب ناموس خان ناموس بالکل بالکل او هغه یو دغه دی عیسی دی اقبال سجید اداس اقبال سجید اداس او یو بل هم دی هغه محمد خان عیسی دا چې کوم دی زه مشټر وم په دې قلا کې دوی ما پسې راله او چې چل دی موږ د دې څه پیسې مشې راغونډې کړې او د دې ټولنې بنیاد موږ کېښودو او ډېرو کسانو چې کوم دی نو بیا په دې کې به لاس وختي وله دا ټولنه به زنګ ورانوله خو خدای پاک دی دا زمونږ دا مټکنیوال هغوی ته خدای داسې ودرول لکه غر چې نو زمونږ دا ټولنه ونه ننوله او تر د دې وخته پورې خدای پاک موږ دا ارام کړي دا ټولنه زموږ قیم او دایمه ده نه اثر صاحب که خبره وکړو لکه خلک وایي چې شاعران دا د قام سترګې دي لیکوالان چې په دوی کې دا لکه اتفاق نه یو دغه نه دا خو ډېره بدمرغي ده نه جی دا داسې شته که نه جي په دې کې ما یو غزل هم لیکلی دی تاسو ته به زه هغه واورم چې بیا هغه څه وایي که نه یو سړی لوی کوي د ځان کوي لوی خو رب دی که بالکل بالکل او څه چې کوي هغه رب کوي که نه انسان هېڅ نشي کولی صحیح خبره دا اوس تاسو مونږ دا څلور کسه شاعران ناست یو مونږ له دا پکار چې یو بل څه سپورټ وکړو د یو بل څه اصلاح وکړو که نه که نه مونږ له خو دا نه دي پکار چې دو به خپي ووو که نه نو داسې کسان شته معاشره کې شته دی زما په خیال په هر ټولنیز او په هر فیلډ کې شته که نه حسد حسیدان ډېر دي پکې ډېر دی بالکل او خدای دې هغوی ته پوهه ورکړي بالکل ډېره مننه اثر صاحب راځو به عزیز الحق ملنګ صاحب طرف ته تاسو ته هرکلی هم کو او راځئ چې د ملنګ صاحب نه شعرونه واورو نو سم راوړي دي عزیز الحق ملنګ صاحب تاسو ډېره مهرباني شکریه ادا کوو تاسو موږ ملنګۍ د جونګړې ته راچکر شولی او رالی د موږ او نو تاسو ډېره ډېره مننه او شعرونه به ما ګوي شعرونه به سره کوم څه ملنګۍ شعرونه اکثر هوایي وایي لیږی مخکې به دا و چې وایي جام کې د ساقي شراب که زهر دې راوړي دي او ښکلې نندهار خو راته مړو سترګو کې ووایه بل دا هر دی ګرمي مریون دی نو غری دی علاقې دی خشاک مشاک وړو دغه کو کنه سبا د خشاکونو نه کو سبا به نورې دغه وایو بالکل نو سخت ګرمي د چرتدان به پکې مړ کې سخت ګرمي د چرتدان به پکې مړ کې او مر وړه خشاک ګولونو مال په هړ کې او وای د سلو جای د ډیره ګران او د تپې تک کوي روزانه د سلو جای د ډیره ګران او د تپې تک کوي روزانه او میخونه جوړ به د خپوش په خپړ کې عمر او خشاک ګولونو مال په هړ کې وای ګرمۍ کې درونه را پړسېږي سترګې هم تورې تورې کېږي ګرمۍ کې درونه را پړسېږي او سترګې هم تورې تورې کېږي او بیا به د غوښې را غونډوم په کمې او تړ کې عمر او خشاک ګولونو مال په هړ کې او ګرمۍ کې یاره د مچۍ وي هم د مارانو د لنډۍ وي ګرمۍ کې یاره د مچۍ وي هم د مارانو د لنډۍ وي او ماشي بنګارې به کوي د تبی کړ کې عمر او خشاک ګولونو مال په هړ کې او نشته په اور څه مخ احسانو داسې تلوایي مشرانو نشته په اور څه مخ احسانو داسې تلوایي مشرانو اخر څه جی صاحب ارشاد نشته په اور څه مخ احسانو داسې تلوایي مشرانو او زیارت نه پاڼې به راوړو په څادر خړ کې مر وړه خشاک ګولونو مال په هړ کې او د شپې به نه درځي خوبونه او اسې بدلې به اړخونه د شپې به نه درځي خوبونه او اسې بدلې به اړخونه او شپه به د روڼ عزیز ملنګ د ملا دړ کې مر وړه خشاک ګولونو مال په هړ کې دا بیا وایي وای سبا درته وایم چې مې ژوند څنګه روان دی دل شومه په ژرنده کې د اوښکو مې باران دی ډېر ښه سبا درته وایم چې مې ژوند څنګه روان دی دل شومه په ژرنده کې د اوښکو مې باران دی
نشم زیولې ستا اختره خوشحالي پکې نشم زیولې ستا اختره خوشحالي پکې ټول رخې رخې مې تر لمن پورې ګریوان دی ډېر ښه شومه په ژرنده کې د اوښکو مې باران دی چېرته د سپرلي باد مې په عمر کې ونه لیدو چېرته د سپرلي باد مې په عمر کې ونه لیدو ږدمه چې قدم په قدم هر قدم خزان دی شومه په ژرنده کې د اوښکو مې باران دی دومره لامبوزن نه یم چې ځان ترېنه راوباسم دومره لامبوزن نه یم چې ځان ترېنه راوباسم ډوبه مې کشتی په سمندر کې شوه توپان دی دل شومه په ژرنده کې د اوښکو مې باران دی چرته په خندا مې عزیز ملنګ خوله ونه لیده چرته په خندا مې عزیز ملنګ خوله ونه لیده هر سړی په چاغو باندې سر دې په لړزان دی دل شومه په ژرنده کې د اوښکو مې باران دی ته به درته وایم چې مې ژوند څنګه روان دی دل شومه په ژرنده کې د اوښکو مې باران دی ډېره مننه او یقینا ملګرو عزیزالحق ملنګ صاحب ډېره خوږه شاعري کوي او دا خوږه شاعري دا د غرونو پیداوار دی څومره خوندوره شاعري ده په دې غرونو کې په دې ورشوګانو په دې ګلدرو کې ملګرو عبدالکبیر عطا صاحب طرف ته به ورځو او د دوی نه به پوښتو چې د اثر صاحب په اړه د دوی د شاعرۍ په اړه د دوی د شخصیت په اړه خپل احساسات خپل تاثرات سره شریک ډیره مننه وقار شاه دریاب صاحب دا پوښتنه وکړله چې یاره اثر صاحب په باره کې یو دوه درې خبرې داسې وکړو نو اثر صاحب خو تاسو مخامخ په شیشه یي نه د ډېر عمر سړی دی الله دې ورله نور ژوندم ورکړي زمونږ د اواز ملکند د اولني باني غړو کې هم دی راځي او بل دا چې دغه خپله مینه سیوا ده نو د چې کم دی هر ماشوم له که په د اواز ملکند کې لوی راغلی که ورکوټ راغلی که د بهر راغلی که میلمه راغلی که هر څوک راغلی دی د ورته ډېر په مینه باندې کتلي دي ولې چې په خپل یو سړی دروند سړی نو هغه بل ته هم درناوی ورکوي اثر صاحب د ډېرې مودې نه چې کم دی شاعري کوي خو لکه دا چرته کې داسې په خپله شاعرۍ داسې ناز نه دی کړی داسې مغروتیا نه ده کړې که داسې بل چا هم داسې کړي نو دا منع کړی دی د اثر صاحب لکه ډېرې قصې هم دلته کې شته موجود دي خو چونکې دی خپله خوی ساده غونده کې حسابوي او لکه د هر چا سره چې کم دی د لوی سره لوی دی د وړوکو سره وړوکی دی نو زمونږ په دې د اواز ملکند تا حیات لکه په دې سله کې اواز ملکند دی تا حیات سرپرستی اعلی کړی دی که نورې عهدې والا وخت په وخت ورکوي نو هغه هم یې خو بهرحال سرپرستی اعلی چې کم دی تا حیات دی ولې چې د ده د عمر د دې وخت کې د منډې نه دی خو بیا هم د خپله ایله واله کوي او په هر طریقه چې کم دی نو اواز ملکند چې کوم ځای کې پروګرام کوي دی وله ځان رسوي نو اواز ملکند د ده نه ډېر زیات متاثره دی او بلکې ټول شاعران د ده نه متاثره دي د ده ډېر د قدر په سترګه باندې ګوري او انشاءالله همدغه شانتې به جاري که تر څو پورې د اواز ملکند وخو او دغه شانتې د اواز ملکند لکه خپلې هلې ځلې کولې او قایمه وه نو دا اواز د اثر صاحب چې کم دی همدغه شانتې به ده ته په درنه سترګه ګوري او دی به هم دغه شانتې زموږ په سر لاسونه ږدي مننه ډېره مننه هم داسې ده چې موږ خپل مشران دغه خپل سپندروبې دا په ژوند باندې چې کم دی وقدرو ونازو دا ضروري ده او پس له مرګه خو بیا هر سړی وایي چې ډېر ښه سړی او ډېر ښه سړی په کار دی په ژوند باندې موږ دا خلک وقدرو ونازو او الله پاک دې زموږ په سر دغه د اثر صاحب د لاس سوری همیشه قایم دایم لري اثر صاحب طرف ته به راځو د دوی نه به شعرونه اورو خبرې ډېرې زیاتې وشوې نو اثر صاحب سم راوړي دي څه به راته وړاندې کوئ
جی ما خو څه ډېر لوی شعرونه راوړي دي ډېر ښه. وخت لږ شارټ دی موږ به اورو خو نه انشاءالله چې زه به خپله هله ځله کوم بالکل ارشاد. دا خو هغه دغه دی چې یو ارماني دغه دی یادګار دی هاي هاي. وایي سوی سوی راپسې د چا ځیګر دی او د جنون د لاسه پروت نن په بستر دی واه او د چا غم مې ځوانې درکړه بې موسمه اها لکه نور په ډوبېدو شوم ما ځیګر دی واه 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 واه. او د لیلا د حال احوال نه خبر نه یم چې حیات به یې کلا کړی سفر دی هاي هاي. او هغه وړ ده هغه وړ حسابومه زه ورته پړ یم چې زما په لور زلګی پر هر دی ډېر ښه. او د دنیا ناوې نږدې ورته پرې نه کړو د دنیا ناوې نږدې ورته پرې نه کړو زورور یې قبضه کړی تی اثر دی ډېر ښه اثر زورور یې قبضه کړی تی اثر دی. بل یو بل اثر صاحب ډېر خوند دی. ستا په وعدو مې اعتبار پاتې نه شو هاي هاي. سکون د زړه مې قرار پاتې نه شو واه واه. او چې کومې لارې ورته ما ساتلې تیر شو کاروان یې نظار پاتې نه شو واه واه ډېر ښه. چې په مغوی معطر وي اشنا په هغه ګلو بهار پاتې نه شو ډېر ښه. مینت زارو ملګرو ځای ونه نیو حاجت د تلو مې دوبار پاتې نه شو ډېر ښه. د زهر ګوټو مسیحا خو نه و شکر دی اثر چې بیمار پاتې نه شو واه واه ډېر ښه اثر صاحب ډېر ښه اثر صاحب. نور شعرونه به هم اورو خو اثر صاحب اوس دې خبرې ته به راشو چې په خپل معاشي هلو ځلو باندې به هم خبرې وکړئ چې د کم وخت نه تاسو په دغه مختلفو څوکو باندې پاتې شوي. جی زه خو یو غریب غوندې سړی یم او زما پلار د خدای د خاورو ښځو سره وبخي امین. هغه په ما باندې په ډېر غربت کې سبق ویلی و ما څلورم جومات په دې کلي کې پاس کړی په سن 1953 کې او شپږم جومات د توتکان ته لاړم او شپږم جومات مې هلته پاس کړو. بیا د هغې نه وروسته زه لاړم هریچند ته پېښور ډسټرکټ کې او اووم ما هلته کې پاس کړو اتم نه درګاه ته رالم په درګاه کې په سن 1958 کې ما اتم پاس کړو او بیا زما په سینده کې پلورسي ولګېدله او د هغې نه زه بیمار شوم او تقریبا اته میاشتې زه په لیډریډینګ پروت وم. د هغې نه چې خدای پاک ما له صحت راکړو او زه برابر شوم او زه بیا رالم او زه بیا درګاه ته لاړم او دا 2 کاله ما په هاسټل کې بیا سبق وي او بیا ما لسم پاس کړو. د هغه ځای نه رالم زه بیا ماسټر شوم. په ماسټرۍ کې ما یو 15-16 کاله تېر کړه. د هغې نه بیا لاړم آرمي ته. په آرمي کې خوند ونه کړو. په بنګال کې انډیا کې پاتې شوی یم او د هغې نه بیا چې رالم بیا په پېښور اسمبلي حال کې په کلرکۍ باندې برتي شوم خو یو 2-3 میاشتې مې کړو خو مې بیا پرېښودل. د هغې نه مخکې په کسټم کې برتي کړم. سپیکر صاحب حنیف خان د خدای د خاورو ښځو سره وبخي او بیا هلته کې مطلب دا دی چې ما دا خوند نه کړو ټول حرام موضوع زه دا نه کوم بېرته رالم او د هغه ځای نه بیا زه ډایرکټ دغه ته رالم ماسټرۍ له رالم نو بیا نلو ته لاړم او د نلو نه بیا په 75 کې بیا دغه ته لاړم ورتېر ته. د ورتېر نه بیا علاقې ته نه مې دی ځینې بیا ریټایر شوم. زما تقریبا اوس الحمدلله 6 زامن دي نو 15 میلیونه دي. نو مطلب دا دی چې هغه لوڼې مې هم واده شوي زامن له مې هم ودونه کړي. زه په خپله کونډ وم نو ما پکې ځان له بیا ښځه وکړه. هغه ښځې نه مې یو زوی دی. ماشاءالله ماشاءالله. بس دا خو ښه لویه کورمه ده ماشاءالله. یو ډېره اوږده کیسه یې په لنډو الفاظو کې راغونډه کړه. شارټ سوري ورته وایي. بلکل. نو اثر صاحب دا راته ووایه چې دا دومره عمر تاسو شاعري وکړه او ستاسو کتاب نه دی چاپ د دې وجه څه ده؟ د دې وجې دی بېوسي ده. بېوسي ده نور څه نشته بېوسي ده. ښه صحیح ده. دا خبره عطا صاحب که تاسو ته یاد وي ما تاسو ته کړې وه چې زه به د اثر صاحب نه شاعري اخلم په خپله به یې کمپوز کوم. نو دا مونږ چې محفوظه شي د ژوند او د دغه هېڅ پته نه لګي د ژوند مرګ نو هغه ګډه وډه ده که نه ډېر څیزونه دې پته نه لګي. دا به تاسو راغونډ کړئ او مونږ به یو ځل بیا راشو عطا صاحب. صحیح ده. مونږ به یو ځل بیا راشو او دا به زه په خپل لاس انشاءالله کمپوز کوم. دا کتاب به چاپ کوو انشاءالله ستاسو په ژوند. جزاک الله. بلکل نه څه به راجمع کوم څه به ګورم اوس دې شي ته شور کړه دا چې دا راغونډه شي انشاءالله مونږ اراده لرو. ما مخکې هم عطا صاحب ته ویلو دا کمپوز شي محفوظه شي نو او
دا د ولس امانت دی ستاسو سره چې هغوی ته ور ورسي. صحیح ده. نو ډېر خوندور محفل روان دی، ډېر خوندوره ناسته ده. نو تاسو که تاسو شعر وړاندې کوئ که نه نشته سره تاسو وګوره. زه یو پوښتنه به زه د اثر صاحب نه بله وکړم چې اثر صاحب په غزل ډېر لیکئ، نظم ډېر لیکئ، په کم سند باندې ډېر کار کوئ؟ زه چې غزل لیکم، اکثر غزل لیکم. ښه جي، ښه صحیح ده. غزل باندې ما ته څه عبور رسېږي. ښه جي. او دویمه دا دی که نظم نه وي، نظم هم دونه وي شعره مواد غواړي څه ایسته ورته که نه. او غزل خو زه په خپله مراقبه شم او زه پکې ورخوښه شم، خیالونه راغونډ کړئ. خیالونه راغونډ کړئ. ښه صحیح ده، صحیح ده. او کم شاعران مو خوښېږي یا کم شاعران مو خوښ دي هغه ګورئ؟ یاره جي زما خو ټول شاعران خوښ دي، زما وروڼه دي او د پښتو ژبې خدمت کوي که نه. اوس که زه د چا بدي شم هغه بېله خبره ده. زما هر یو شاعر خوښ دی، زما وروڼه دي. چې څوک د پښتو ژبې خدمت کوي هغه زما وروڼه دي، زما وروڼه دي. او زه مننه، زه د هغوی متابعدار یم او زه د هغوی ډېر دغه یم چې شکر. تاسو پې هم ډېر ګران یې اثر صاحب، داسې خبرې به نه وي. تاسو پې هم ډېر ګران یې. دا یو سلسله ده، یو کړی کړی نه یا زنځیر. نو دا خو څوک مشران دي څوک کشران دي، پکار ده مونږ کشران له پکار دي دغه شان راځو خپلو مشرانو له دا ډېر زیات خوشحالېږي هم، او بل دا چې د دوی نه به مونږ زده کړې هم کوو. نو که تاسو تیار وي چې مونږ ته څه غزل نظم څه وړاندې کړي؟ دا مایک وایي د موبایل کې را سره و او دا داسې صوفیانه غونده کلام دی. وایي چې د حسن د حدونو دی تش خیال ته نه رسیږي، د حسن د حدونو دی تش خیال ته نه رسیږي، او راغونډ کړم رنګونه ستا جمال ته نه رسیږي. او که هر څومره خوندونه نعمتونه د جنت دي، که هر څومره خوندونه نعمتونه د جنت دي، خو واڼه ستا د یو نظر وصال ته نه رسیږي. او زاهده ستا د ټول عمر سجدې عبادتونه، زاهده ستا د ټول عمر سجدې عبادتونه، زما د یو ساعت د فکر ټال ته نه رسیږي. ډېر ښه مننه. زاهده ستا د ټول عمر سجدې عبادتونه، زما د یو ساعت د فکر ټال ته نه رسیږي. او سپوږمۍ د څوارلسمې کار څومره زرینده وي، سپوږمۍ د څوارلسمې که هر څومره زرینده وي، زما د یار په مخ باندې تور خال ته نه رسیږي. مننه. سپوږمۍ د څوارلسمې که هر څومره زرینده وي، زما د یار په مخ باندې تور خال ته نه رسیږي. او راخکې که د پلکه شي بېواره بارانونه، راخکې که د پلکه شي بېواره بارانونه، زما د رڼو اوښکو په شکال ته نه رسیږي. مننه. او عطا چې غړولې دي د خپل زړه سترګې نه وي، عطا چې غړولې دي د خپل زړه سترګې نه وي، په پټو سترګو څوک ګورې کمال ته نه رسیږي. حقیقت دی. ډېر ښه ډېر ښه ډېره جي. ګوره ښه کافره شاعري کوي. ما ته پته ده. ماشاءالله ماشاءالله. نو ډېر خوند یې وکړو، موږ ته هم بلا خوند واخیستو. یقینا لیدونکو اورېدونکو تاسو به هم خوند اخیستی. موږ به اوس دغه خپرونه به خپله راغونډوو. داسې به وکړو چې که عزیزالحق ملنګ صاحب سره نور څه شعرونه وي که نه وي، بس بیا به زه اثر صاحب طرف ته راشم. سمه ده. زه دوی نه یو پوښتنه لرم، بیا تاسو له راځم او بیا به اثر صاحب نه به مونږ اجازه اخلو. اثر صاحب موسیقۍ سره هم لګاو شته؟ ولې نشته دي؟ ښه جي. لګاو خو سره خو څه نه، نو په ځوانۍ کې هم کمې سندرې اورېدلې دي یا په دې وخت کې کمې سندرې اورئ یا نه اورئ؟ دغه زموږ د کتونکو سره شریک کړئ. نه هغه چې دا وخت سره تېر شوي دي که نه. ښه جي. په هغه وخت کې داسې څوک مشهور؟ هغه چې ګلنار بیګم وه، دغه وه هغه بله معشوق سلطان وه، معشوق سلطان وه، او دا بله وه دا څه ورته وایي، او چې زمړ د هغه نه جي کې شو سلطان هم وه، ماجدین قزلباش وه. بلکل 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 دغه به م اورېدل. صحیح ده صحیح ده. نو اثر صاحب تاسو شعرونه تیار کړئ، زه عزیزالحق ملنګ صاحب طرف ته ځم او بیا راځم ستاسو په شعرونو به اختتام کوو د پروګرام. نو راځئ چې د ملنګ نه
شعرونه واورئ. تاسې بلې غږ ته فرمایش وکړو ما خو لا په بله غاړه ولم خو یو دا تاسې فرمایش خامخا به د چا فرمایش خو به او مېلمانه دي که د مېلمانو فرمایش به خامخا پوره کوو انشاءالله نو دا به تاسې یو زړه دپاره ووایي وایي راوختې جایسن ته وې روانې په ښادۍ راوختې جایسن ته وې روانې په ښادۍ او دا دو پکې وې پیغلې و یوه پکې بوډۍ راوختې جایسن ته د بوډۍ لاس کې تېره وه ښادۍ له وې روانې نښه دا د دوی ښکاره وه راوختې جایسن ته د بوډۍ لاس کې تېره وه ښادۍ له وې روانې نښه دا د دوی ښکاره وه دا یوه ولګه دنګه بله ولګه غونډۍ او دا دو پکې وې پیغلې و یوه پکې بوډۍ نو راوختې جایسن ته د یوې توره بولخه وه د بلې شنې جامې وې په سر شنې لوپټه وه او پړونه سپین خور کړی و په سر باندې ابۍ او دا دو پکې وې پیغلې و یوه پکې بوډۍ د شنو جامو والې خو لمن باندې ګلونه اچیلې یې کالي و ښکاره د دې غوږونه او په ګوتو یې په لاس وه یوه د سرو زرو ګوتۍ او دا دو پکې وې پیغلې و یوه پکې بوډۍ نو سرې شونډې چې وارې وې سپین غاښونه یې مرجانو نری دنګه یې پوزه خماري د دې چشمانو سرې شونډې چې وارې وې سپین غاښونه یې مرجانو نری دنګه یې پوزه خماري د دې چشمانو ښایسته وه ډېره زیاته سمه ولکه ګوډۍ او دا دو پکې وې پیغلې و یوه پکې بوډۍ نو زر خولې ته یې ونیول د لوپټې غټه شوړه زر خولې ته یې ونیول د لوپټې غټه شوړه او پیدان ته رانږدې شو ویشېږي راته زړه او ټوکې ورتوله د سبو روغګېډۍ او دا دو پکې وې پیغلې و یوه پکې بوډۍ نو پیدان یې ورته ښه کړلو غوسه شو زر خولې ته یې ونیول د لوپټې غټه شوړه او پیدان ته رانږدې شو ویشېږي راته زړه نو ټوکې ورتوله د سبو روغګېډۍ او دا دو پکې وې پیغلې و یوه پکې بوډۍ نو پیدان یې ورته ښه کړلو غوسه شو کلینډر او چاپو دې ته رومیال ونیو چا ورته څادر او لیکله دې ملنګ پکې شعرونه په تادی او دا دو پکې وې پیغلې و یوه پکې بوډۍ ډېر ښه خبره وکړم وایي لاړله خواره شو په سعودي او په دوبۍ پرخیلو تاسو اثر ته پرخیلو دغه وګورئ موږ پکې هم پرخیلو راتاو شو خامخا کلی دی وایي لاړله خواره شو په سعودي او په دوبۍ او ښکلی دوران تېر شو د پرخیلو د اټۍ دا چې زموږ یو اټۍ وه دا په هغې بس ما لیکلی اجره اټۍ به ورته وایي لاړله خواره شو په سعودي او په دوبۍ او ښکلی دوران تېر شو د پرخیلو د اټۍ نو کله چې به تورې شوې د مونږ غره کې ګورګورې او ښکلې به ویلې د اټۍ د لمو سندرې چا به وي شربېتې چا به ویلې بګتی او ښکلی دوران تېر شو د پرخیلو د اټۍ نو بیا به ودرېدلو مونږ پورته په خاښونو ښکته به مو راکوزې کړې ګورګورې په جوبونو نو چا به لوټۍ ډکې چا به ډکې کړې ټوکرۍ او ښکلی دوران تېر شو د پرخیلو د اټۍ نو مخکې نه د ځان سره به م وړي وو بیټونه او بیا د غره لمن کې به م کولې کرکټونه مخکې نه د ځان سره به م وړي وو بیټونه او بیا د غره لمن کې به م کوله کرکټونه نو اړېلې بالرانو په ویکټو پسې اټۍ او ښکلی دوران تېر شو د پرخیلو د اټۍ نو بیا به مو ګوتی کول د جمې اوږدو شپو کې بیا به مو ګوتی کول د جمې اوږدو شپو کې او ټول خمار خمار به و د چرسو په نشو کې نو راغونډې به م پیسې کړې پروګرام نه د سوجۍ او ښکلی دوران تېر شو د پرخیلو د اټۍ ټول خواره واره مو غریبۍ کړو لرې لرې ټول خواره واره مو غریبۍ کړو لرې لرې څوک په خاریه د چا نصیب شوې سرې رملې او نصیب د عزیز ملنګ شو د فوجي سرکار په اټۍ او ښکلی دوران تېر شو د پرخیلو د اټۍ ښه وکړه د دې کلي در باندې حق و نو په کار ده چې تا وستایو ډېره مننه عزیزالحق ملنګ صاحب ستاسو هم مننه د عطا صاحب هم مننه او په اخره کې به مونږ د اثر صاحب نه بیا شعرونه اورو نو اثر صاحب ارشاد چې دا یو غزل دی لکه میخوار چې جام دمې و میخانه کې ګوري داسې مې فکر د تېر وخت په آینه کې ګوري ډېر ښه اثر صاحب او ستا د ستم د ناکړدو نه تنګ راغلی یم سوی زړګی مې ځان له ځای په تېخانه کې ګوري ډېر ښه هډو 17 دې په ما چرته کې ونه کړلو ستا د غضب نظر مې هر وخت ګریوانه کې ګوري او د سپکو سپک وې ځکه سپک دې په عالم کې کړمه لوی واړه ځکه راته سپک په ژوندانه کې ګوري داغونه ډېر دې په زړګي وړي اثر آشنا په مرخ خوشحاله دې نن مخ په کپانه کې ګوري اثر صاحب ډېر ښه په مرخ خوشحاله دې نن مخ په کپانه کې ګوري ډېر ښه اثر صاحب او کله د مرګ چې مې خبر ولګي هله به ستا په ما نظر ولګي چې په مهلت کې مې رقیب میلمه کوي
د غم توپان مې په ځیګر ولګي ډېر ښه اثر صاحب چې حجاب لرې کړې د ښکلې مخه لکه په ټول جهان چې نور ولګي واه 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 او کله ناکله داسې کېږي اشنا چې خپل ستم په ستمګر ولګي واه او چېړم د ځکه مینه نه پېژني او چې د مینې درته زر ولګي واه او کاڼي را اخله خیر دی ما پې وله چې مې په زړه چې مې په زړه یا مې په سر ولګي او تل د اثر سره پرخیزه کوي پوشي به هله چې ماشر ولګي واه واه ډېر ښه اثر صاحب ډېر هله که نور هم وي بس مونږ شته زموږ سره شته زموږ سره کم نشته ډېر هله ډېر هله اکثر زموږ د ملګري په مشاعرو کې بیا وای به دې ګاون وای چې مې وتخنوي غم په توره شپه کې چې مې وتخنوي غم په توره شپه کې شم راپورته هغه دم په توره شپه کې ډېر ښه او زه د فکر په نیلیسو شم کاواک شم زه د سترګو نه مې نم په توره شپه کې او زه د خوږ زړګي د حاله څو خبر کړم والله راوړې څوک مرهم په توره شپه کې ډېر ښه او تېر وختونه را یادېږي زړه مې جاړي جوړ په زړه مې شي ماتم په توره شپه کې او ورځ د شپې نه یو فصل ښه وي اثره په سکون یم د ستم په توره شپه کې ډېر ښه اثر صاحب ډېر ښه اثر ته مخکې لاړ شم زه په مخکې ځای مونږ خو اوس راغلي تاسو له یو تاسو راوړو د نادانو په مالت کې چې اوسېږي د نادانو په مالت کې چې اوسېږي خامخا به ورته څه نه څه پېښېږي ډېر ښه خامخا به ورته څه نه څه پېښېږي او چې غریب کله مالدار شي ورته ګوره برنحقه په کوڅو کې به ډرتېږي چې غریب کله مالدار شي ورته ګوره برنحقه په کوڅو کې به ډرتېږي او ستا عظیمه بادشاهي ده لویه خدایه ستا عظیمه بادشاهي لویه خدایه آبی سوري نن محلونو کې اوسېږي سوری نه و په محلونو کې اوسېږي او چې به خیر غوښتو زما ستا په کوڅو کې په سوړو کې راته نن هغه شمارېږي ای اثره لرې لرې ښی د نادان ای اثره لرې اوسه لرې ښی د نادانو د نادانو نه خو غرونه هم یېرېږي واه واه ډېر ښه ډېر الله اثر صاحب او ډېره مننه کوو ستاسو چې وخت هم راکړو ملګرو تاسو به د اثر صاحب د شعرونو نه هم خوند اخیستی وي اثر صاحب به تاسو پېژندلی هم وي د اثر صاحب په ژوند خبرې وشوې د هغوی په کار د هغوی په شعر باندې خبرې وشوې عزیز الحق ملنګ صاحب نه هم تاسو خواږه خوندور شعرونه واورېدل عطا صاحب هم زموږ سره په دې خپرونه جوړولو کې ډېر کومک کوي اکثر زما سره په دې اړیکو کې هم ډېر زیات ملګرتیا کوي زما سره ځای په ځای دغه خپرونو لځي او موږ په شریکه باندې نو دغه خپرونې راغونډو ډېره مننه ستاسو د ټولو د کتونکو لیدونکو اورېدونکو هم نو زه به د سایل صاحب په دې شعر باندې د خپل پروګرام راغونډ کړم چې قصه زما د مستقبل سایله چې شپه لري څنګ به سحر نه لري